السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم ډاکټر عباسین یوسفزی د یو ډېرې عجیبه غوندې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. موضوع څه ده؟ موضوع ده د پښتونخوا وسایل او په خاصه توګه باندې د پښتونخوا هغه وسایل چې هغه معدني وسایل دي او د پښتونخوا سره کوم نور د کار څیزونه دي په هغې به خبرې کوو. نو زموږ سره دوه دانشوران ناست دي او زموږ صدارت به د دې محفل جناب فاروق شاه صاحب کوي. خو دغه دوه دانشورانو خبرې اورو. په هغې کې یو دی پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، څوک چې په بنیادي توګه یو ساینسدان دی خو د پښتو ادب یو پېژندلی نوم دی، د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت باندې هم ډېر ستر حیثیت لري، یو معتبر نوم دی. زموږ دویم نوم چې دی نو هغه شاعر، ادیب او د هغې نه علاوه صحافي کالمنګار ښاغلی شمس مومند دی، څوک چې په مختلفو وسیلو د خپل قام او وطن خدمت کې لګیا دی. نو اول به لاړ شو د شمس مومند صاحب لوري ته. شمس صاحب د پښتونخوا د وسایلو په هکله تاسو کار شروع کړی دی او هغه کار چې دی تر ډېرو مرحلو رسېدلی دی. نو څنګه څه ارادې دي او په دې کې څه دي؟ دا څه وسایل دي د پښتونخوا چې هغه د هغې مونږ قدر نه دی کړی یا ولس قدر نه دی کړی یا تی حکومت هغسې خاطرخواه فایدې نه دي اوچتې کړي؟ ډېره مهرباني، ډېره مننه عباسین یوسفزي صاحب او د ډاکټر یاسین اقبال صاحب هم یو جهان مننه. بنیادي خبره دا ده چې د پښتونخوا په وسلو باندې مخکې هم لیکلم شوي دي، ډېرو خلکو پرې کار هم کړی دی وخت په وخت باندې. خو چې څومره وخت تېرېږي دا داسې موضوع ده چې په دې کې نور د ډېر کار ګنجایش پیدا کېږي. لکه ساینس چې څومره ترقي کوي، ټیکنالوجي چې ترقي کوي، کمیونیکیشن چې ترقي کوي، نو هغې سره موږ ته خپلې دغه وسیلې را معلومېږي. علم چې څومره زیاتېږي خلکو کې، ځوانانو کې چې څومره تجسس او د تحقیق جذبه زیاتېږي، نو نوې نوې وسیلې زموږ مخې ته راځي. لکه مخکې تر اوسه پورې موږ صرف ګڼه چې موږ صرف بجلي پیدا کوو، بجلي زموږ غټه وسیله ده. موږ الله پاک اوبه راکړي دي، اوبه موږ ټول ملک له ورکوو، 80% اوبه یا 15% اوبه زموږ چې دی دا ملک استعمالي او دا زموږ غټه وسیله ده. اوس چې نوې کوم تحقیق کېږي او زموږ کوم معدنیات دي د هغې نه زیات زموږ چې کوم د سیاحت ریسورسز دي، د ټوریزم، په هغې کې موسمي سیاحت دی، په هغې کې مذهبي سیاحت دی، په هغې کې تاریخي سیاحت دی، په هغې کې د مارخور د ښکار غوندې یو وړوکی آیټم چې چاته معلوم هم نه دی، هغه زموږ لپاره د زر مبادله یو ډېر لوی سورس جوړېږي او دی. همدغه شانتې زموږ کوم سرحدي تجارت چې دی، صرف موږ بنیادي طور چې کله موږ خپل پښتنو ته ګورو چې موږ په مشکلاتو کې ژوند تېرو، په غربت کې ژوند تېرو، او زموږ 50 لکه پښتانه دی وخت کې د ملک نه بهر، یعنی په نوره دنیا کې چې دی میشته دي. د ټول پاکستان 1 کروڑ خلک بهر دي، په دې کې نیم یعنی 50 لکه دا صرف پښتانه دي. پنجاب، سند، بلوچ دا ټول یو طرف ته کا او موږ صرف چې دی زموږ پښتانه پکې نیم په نیمه دي. ولې بهر دي؟ د هغې وجه دا ده چې زموږ چې کوم دغه ریسورسز دي، زموږ چې کوم وسایل دي، د هغې نه موږ استفاده نه ده کړې، موږ ته فایده نه ده اخیستې، چا ته نه ده اخیستې. په دې کې د عوامو هم څه ناڅه غلطیانې شته دي، خو ډېرې غلطیانې چې دی هغه د حکومتونو په حصه کې دي. موږ د محرومۍ ښکار ولې یو؟ زموږ په خلکو کې پسماندګي ولې ده، انتها پسندي ولې ده؟ د دې په شان باندې د دغه ریسورسز د صحیح نه استعمال چې دی دا یو غټه وجه ده. همدغه سوچ، همدغه فکر او ټایم را سره لږ غونتې و، نو ما ویل چې راشه د دې نه څه فایده واخلم، غلطیانې به هم پکې، کوتاهیانې به هم پکې، ځکه خو د ډاکټر صاحب غونتې د خلکو خواله راغلي چې رهنمایي مو هم وکړي او په دغه حواله باندې چې څومره کار شوی دی ما خو خپل کوشش کړی دی چې کافي هدف ور مې کتلی هم دی، خو نور به هم ډېره دې لپاره مطالعه کول غواړي. او یو اپیل به مې په اخره کې چې دغه کتاب زه لیکم نو دا د عامو خلکو دومره دلچسپي به پکې یا به نه وي، خو کم از کم د ټولو سیاسي ګوندونو او خاص کر د هغه سیاسي ګوندونو څوک چې د قام پرستۍ په نوم باندې سیاست کوي په کار دا چې د دې نه استفاده وکړي او د اعداد و شمار او د ډیټا په صورت کې خپل اواز چې د مخ په وړاندې بوځي او د خپل حق دپاره د هغې غوښتنه وکړي. ډېره مننه شمس مومند صاحب، ستاسو مننه کوو. ګرانو کتونکو تاسو واورېدې د شمس مومند صاحب خبرې. په دې لنډ تنګ وخت کې هم دغسې خبرې کېږي خو ډېرې جامع خبرې وې. پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي لوري ته ځو. پروفیسر صاحب په انګلینډ کې یو الوګان پیدا کېږي او هغه دومره غټه انډسټري ده چې هغې په ډېرې پیسې ګټي او زموږ په وطن کې په کوڅه باندې معدنیات دي، اوبه دي، فصلونه دي، لرګی دی، بلا څیزونه دي او د هغې موږ ته په ظاهره باندې څه فایده ښکاري نه. نو د دې وجوهات څه دي چې موږ د دې اهلیت نه لرو که نه موږ بې اختیاره یو یا بې احتیاطه یو؟ څه وجوهات دي چې زموږ د دغه وسایلو نه موږ صحیح فایده نه اوچتو؟ د دې وسیلو په هکله ستاسو ماهرانه رایې پکار ده. عباسین صاحب او شمس مومند صاحب، سید فاروق شاه صاحب
زه ستاسو بې کچه مشکور یم او ممنون یم چې تاسو تولندی ته راغلی او موږ له عزت راکړو. خدای م تل خوشحاله او آباد ساته. شروع به د الوګانو نه وکړو، که الوګان نه وې د امریکا به نه وه، صحیح خبره. امریکا به نه وه. امریکا چې دا نو د لوږې انګریزان لاړه امریکې ته الوګانو پسې، او آیرش قوم چې کوم دی د امریکې نو دی د ریډ انډین نه پسو امریکا ترکۍ ته بوتله او سپر پاور یې ته جوړ کړو. دا د ایډاهو الوګانو د هغې نوابۍ په الوګانو وي. ترکي د ترکۍ چې کوم آوټکمز دي هغه دا دي چې تا ترقي کړي د پردي وطن ښکلې مرغۍ، ښکلې خلک، ښکلې وسیلې، ښکلې پیداوار هغه د ترقي یافته وطن کوڅو ته ځي او خپل د مور او پلار وطنونه خلک پرېږدي. ترقي دې ته وایي. چې زمونږ شمس صاحب کومه قیمتي خبره وکړه چې 50 لکه پښتانه بهر دي، نو دا 50 لکه پښتانه به بهر هم نه تلو او 50 لکه به د هر ملک نه راتله زما وطن ته، چې د دې کوم موسمونه دي، د دې کوم وسایل دي او د دې کومې ابو هوا ده، هر لحاظ سره لکه دی پکې د ټوریزم خبره وکړه، د آثار قدیمه په بنیاد باندې چې وګوري نو د جهان مرکز دی، د بت مت مرکز پاتې شوی دی. او د اسوکا په ګټو باندې د لیکلو دا مطلب دی چې په قبل مسیح کې د دې وطن خلک تعلیم یافته وو. د پانینی د ټکسلا یونیورسټۍ ټکسشیلا چې به ورته وي د هغې مشري د دې ثبوت و چې دې علاقه کې علم و. پانینی یې په دې مشر کړی د پری هسټاریک ټکسلا یونیورسټي چې هغه د ګریمرونو بنیاد یې ښه د سنسکرت نه شروع کړې وه او نن چې د ژبو ګریمرونه دي په دنیا کې نو د پانیني د برکته دي او د هغه د لارې هغه اصول فالو کېږي. اوس راځو چې دومره علم مو دومره وسیلې مو وې موږ ولې پاتې شو. ما په خپله په داسې میدان کې سبق ویلی دی چې غرض یې دا دی چې ته د خپلو معدنیاتو نه د مارکیټ جوګه پیداوار جوړ کړي. مونږه د خپلو وسایلو سره سم سبق نه وایو او نه ښیو. زمونږ په وطن کې داسې ادارې نشته چې هغه زمونږ وسیلو سره سم سبق وښیي. دلته یو ساده خبره دی د کامدوسته سیاست خبره وکړه. آیا دا کامدوسته سیاست په دې باندې په 80 کاله کې سوچ نه کوي چې دا ولې داسې دي او چې ما 19 کاله چغې ووالې د پېښور یونیورسټۍ نه چې زمونږ سبق زمونږ وسایلو سره هماهنګ نه دی، نو هېچا دې ته غوږ کېنښودو چې تر څو پورې مونږ دقه سبق نه دی ویلی چې مونږ د خپلې معدني وسایل او بشري ځواک په دغه طرف راولو نو مونږ به د خپلو معدنیاتو نه پراډکټ جوړ کړو. یو ډېره غټه ناروا چې اوس شروع ده هغه دا دغه ورځ ملکن یونیورسټۍ کې هم ستاسو په مشرۍ کې ما یو خبره کړې وه چې مونږه وسیله خرڅول غنیمت ګڼو. وسیله خرڅول چې دی دا دلتوب دی. وسیله خرڅول داسې دی چې ځمکه تا ته د پلار نه پاتې شوه او تا خرڅه کړه او په هغې ته ډوډۍ خوري او د دله په شان ورته ناست دی. د وسیلې قیمتي کول دا دي چې ته خپل مین پاور په دغه وسیله کې اعلی معیار ته ورسئ او هغه هنرونه ورته وښیئ چې دا وسیله به مونږ څنګه قیمتي کوو. نو 50 لکه پښتانه به بیا بهر نه ځي، په خپل کلي کې به ورته روزګار میلاوي، د خپل پلار تپوس به هم کولی شي، د خپلې مور جنازه به هم کولی شي، خپل غم خادي به هم کولی شي، په خپل کلي کې به خاني او غني به وي. که چېرې دا وسیلې مونږ خرڅو نو دلته یو ساده خبره درته زه کوم چې وسیله زما ده، بشري ځواک زما دی، مازغه زما دي. نو چې زه په امریکا کې، برطانیه کې او په جاپان کې کوم نو په خپله خوره ولې نه کوم. صرف کمې دکه دی چې زمونږ سرکار چې دی د دې
مرسته نه کوي. ما په 2008 کې اویس غنی صاحب ته په دې باندې یو لیکچر ورکړی و، دا ټول سیکرټریان یې راغوښتي وو او هغه ان پرنسپل اګري شوی و، خو پیسې ورسره نه وي، پیسې یې نه راکولې. زه ولګېدم 18 کاله ما خواري زاري وکړه، اکوپمنټ مې هم پوره کو، بلډینګ مې هم پوره کو، ټیکنیکل او اکیډمیک سټاف مې هم پوره کو، منسټریل سټاف هم شته، کنټینجنسي هم شته او یوه پیسه پې نه لګي. او دی گورنر صاحب ته ما دا هر څه کېښودو او دا مې ورته وویل چې ذاتي غرض مې پکې هم نشته، خو ستا صرف مارل سپورټ پکار دی چې موږ د یو داسې ادارې بنیاد کیږو چې هغه زمونږ معدني وسیلې پراډکټ ته ټرانسفارم کولو سبق خلکو ته وښیي، ماشومانو ته. هغه هم ونه شو. په هره اداره کې په هر اختیارمند ځای کې یو څو ګڼکپان ناست دي او دا ملک یې تباه کړو. پکار دا ده چې زمونږ د مشران دا سوچ وکړي چې آیا مونږ سره په درنګو پی ایچ ډي کوالیفاید خلک دی، مونږ سره په درنګو لیبارټرۍ دی او سامان پکې پروت دی، مونږ سره په درنګو ټیکنیکل سټاف دی. تاسو به یقین وکړئ چې په ناسا کې د پېښور خلک ناست دی، زمونږ چې څومره تکړه خلک دی هغې ته مشورې خلک ورکوي ته بار ولې نه ځي. دا یو کومه موناپلي چې ده او کومه بدماشي چې ده دا ختمېدل پکار دي. که سیکرټري صاحب وي، که گورنر صاحب وي، که منسټر صاحب وي، پکار دي چې د خپلو کشرانو سره په ځمکه کیني، پرلت ورسره ووځي او ورته ووایي چې راځه موږ خپلو کې روڼه یو، راځه چې کینو د دې ملک د ترقۍ دپاره لارې چارې وټاکو. څه پکار دي چې هغه مونږ وکړو چې دا مدني وسیلې مونږ قیمتي کړو. که دا تر څو پورې قیمتي شوي ني، د اوبو ذکر تاسو وکړو چې کومې اوبه په 1700 کې امریکې بجلی ته اړولي دي، زمونږ وطن کې دا په 1800 کې انګریزانو یو ناله ده په پنجاب کې په هغې باندې ډیم جوړ کړی و او نن هم زمونږ په وطن کې بېسیاره اوبه دي خو بجلي نشته. دا د درد او د غم خبره ده او د بېخوندۍ خبره ده چې دا قوم اوده دی او دا تپوس د چانه نه کوي. وسیلې چې څومره دي هغه د خرڅولو دپاره تیاریږي چې دا یو تباهي ده. زه په دې عقیده نه لرم چې ګنې وسیلې به خلاصې شي. زما په خدای پاک 100% عقیده ده چې خدای پاک یو غني کائنات پیدا کړی دی، خو د دې غني کائناتو کنجي چې ده نو هغه علم دی او پوهه ده. نو که دغه علم او پوهه مونږ سره ني، نو که مونږ له خدای پاک هر څه راکړي دي نو دا اس معنی نه لري او اس فایده نه لري. مونږ به لکه د ځمکو خرڅو، پردي به رانه اخلي، هغوی به پرې روزګار هم پیدا کوي، هغوی به پرې مارکیټ هم پیدا کوي او مونږ به ورته لکه د خوارو ګورو. په آخر کې به درته دا ووایم چې که په تشو وسایلو خلک مالدارېدی نو د افریقې نه به مالدار څوک نه و، ځکه د هغې په غرونو کې سره دي. اونر چې دی دا نالج بیس اکانومي چې څه ته وایي هغه دکې ته وایي چې ته په هنر باندې د شګې نه فایبر آپټکس جوړ کا، ته په هنر باندې د شګې نه سلیکان چپ جوړ کا، ته په هنر باندې د کاربن نه ګریفین جوړ کا او ته مارکیټ ته ووسه، نو ته به مالدارېږي او ته به تکړه کېږي. او یو ځل بیا دا خبره کومه چې د وسایلو خرڅول چې دي خدای پاک کائنات غني پیدا کړی دی، د ختمېدو نه دی، خو دام دلتوب دی چې موږ وسیلې خرڅو او هغه پراډکټ ته ناړو. زه ستاسو بې کچه مشکور یم او په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې مخکې به دا ټاپې ما کولې یا به نورو ملګرو داسې د ساینس خلکو کولې او د صحافت خلک چې دې میدان ته راغې او د سمودي نه زه ګورم چې دا د معدنیاتو باز په میډیا باندې هم شروع شوی دی. خدای دې کي چې دا کمپین دا کتابونه عوامو ته ورسي او د شمس مومن صاحب دی او د عباسین صاحب دی او د فاروق شاه صاحب دی چې موږ سره د کلونو نه په دې باندې لګیا دي باسونه کوو، دا د دې کام په ښېګړه راشي نو دا به زموږ دپاره یو لوی غنیمتي او زمونږ د خوشحالۍ که زمونږ په ژوند نه را روانو نسلونو ته به یو فایده ورسي. خو چې خلک کم از کم خبر شي چې دې لارو ته راتګ لارې کمې دي او څنګه مونږ د خپل معدنیات قیمتي کولی شو، نو دا به زمونږ د ترقۍ دپاره یو ډېره لویه او ښایسته لاري خدای دې کي چې زمونږ دا قوم په دې پوه شي او دا هنرونه زده کړي. هر ماشوم ته دا وایم
چې کاغه انګلند ته ځي کاغه امریکای ته ځي کاغه جاپان ته ځي ا دې دا سوچو کی په خپل کلی کې د یو مادني وسیله ټارګټ کی چې یاره د زه دا سبق وایم پی ایچ ډي وکم پوسټ ډاک وکم چې واپس راشم دا به زه څنګه قیمتي کوم نو که تک سوچ سره مونږ تعلیم شروع کړو تعلیم هم د استعمال لپاره یعنی یو خبره سړی کوي او بل را یادېږي مونږ چې بچی سکول ته لیږو ادارې ته لیږو نو دا ورته نه وایو چې خانې څه زده کوه راشه مونږ ورته وایو ډېرې نمبرې والا راشه که مونږ ورته کله ووایو چې خانې څه زده کوه راشه نو زمونږ د تقدیر به بدل شي داسې تدبیر پکار دی چې مونږ بچي ته ووایو چې بچی خیر دی که نمبر یې ډېرې وانغستې خو څه زده کوه راشه چې ته په میدان کښېنې او خلکو ته ووایې چې ما کې دا هنر دی دا کولی شم او صاحبزاده صاحب تاسو راله یو کتاب را کړی په 1911 کې یو تقریر کړی دی په هغې به دا خبرې ختمې کړم if you learn English you will be able to earn bread in an English speaking country but if you learn the machine language it is universal and that universal language should now be adopted for the development of this region and this country. Thank you very much. ډېره مننه پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب د دې خبرو خو ډېرې اوږدې دي ډېرې خورې دي ډېرې فراخه دي خو د دې د راټولولو دپاره ګران مشر سید فاروق شاه صاحب څوک چې پخوانی سیکرټري پاتې دی بلنه ورکومه چې هغې موږ ته د دې خبرو کچ بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شمس صاحب لګیا دی نن سبا ریسرچ کوي په معدني وسایل باندې. تاسو ته ووې مخکې تاسو واورېده د نه معدني وسایل زمونږ آبي وسایل زمونږ ایون ټوریزم پوټینشل چې کوم دی هغه هم پکې دی یاد کو او نور هم چې څنګه دي بلکې د به شمس صاحب یو شی پکې ریټ کما دا ډېره عجیبه خبره ده مطلب چې په لوکل ګورنمنټ کې هم نو ما ته یو کاټیج انډسټري باندې سروې ما ته ګورنمنټ حواله کړه د سواد کې دا ټیکس فری زون نو د هغه سروې ما ته حواله کړه نو هغې کې ما یو کاسمیټیک انډسټري ومونده چې یو پی ایچ ډي ډاکټر د کراچي یونیورسټۍ او په بټني وټني په دې څیزونو کې پی ایچ ډي نو ما له ډېر خوند راکړو ډېر ینګ و دا څیزونه یې جوړول که نه د بوټو نه دا صابونونه او دا کیسې میسې او پاوډر او دغه جوړول هغه ما ته یوه خبره وکړه ما به هغه سره ډېر لکه مینه هم کوله او ما به ډېر هیلپ کوو یو خدای د کراچي اردو سپیکینګ و نو ما ورته خپل ټلیفون نمبر او هغه ورکړی و وزټ به مې چې کوو نو دله به لاړم نو دوی ورځ ما ته وی که د سوات خلک خبر شي وی دی چې سهار د کوره وځي او 1 کیلومتر لاړ شي او بیا واپس راشي نو هغه ورځو کې د مزدوري 200 روپۍ وه که 300 روپۍ وه نو هغه وایي چې دی 2000 یا 3000 روپۍ ما نه اخیستې شي خو که دی چېرته چې په کومه لار رواني هغه بوټي وپېژني نو د میډیسنل پلانټ والا شی ښه ګډ چې تا هم ټچ کړی دی نو ډېره ښه خبره ده که نه ښه د نورو څیزونو نه علاوه مطلب موږ سره یو دا پوټینشل هم دی چې هغه دی ښه هغې نه بس شمس صاحب تاسو ته دا څیزونه وښول وسایل هغې نه بعد ډاکټر یاسین دی خو د فزیکس ډپارټمنټ چیرمین و زموږ د پېښور یونیورسټۍ بیا وروستو ډین و د فزیکل ساینسز د پېښور یونیورسټي د سره خپل هغه میټیریل ریسرچ لیب د جوړ کو ډېر پخواری اوس هم شته نو ده خو په ساینس کې لکه ډېر کار کړی دی په دې باندې نو ډاکټر صاحب چې تاسو ته کومې خبرې وکړې که نه اوس دا د شمس صاحب او د ډاکټر صاحب شمس صاحب ورته هغه و خو ډاکټر صاحب ورته هغه دې کې یو میسنګ لینک دی په ریسورسز کې او په ویلیو ایډیټ کې چې ویلیو ایډیټ مطلب د تاسو په کلیواله کې څه پوهې کم پر نور ډېر غټه خبره خو پرېږدی تا نه ګنې میل والا په 2-2.5 روپۍ ما ته اوس ریټ پته نشته خو همدغه ریټ دی 2-2.5 هغه دی که نه من او پرون مې اورېدل که نه وی په 200 روپۍ په ټي وي کې مې اورېدل که 200 کیلو ته په 179 که په څو خو دا خو کوټه کې په 200 هغه د کیلو چینی ده که نه او زموږ ایلډ په پاکستان کې دا به تاسو ته پته نه ده ګنې نه د چینې ایستې ایلډ چې دی که نه د سرګودې والا نه 4-5 کیلو وځي او زموږ والا 8-9 کیلو وځي 7-8-9-10 پورې وځي د یو من نه که نه نو هغه ډاکټر صاحب چې تاسو ته کومه د کنسرن تعلیم خبره کوي که نه هغې دا مطلب دی چې زموږ دا ریسورسې دی ته دا چې ویلیو ایډیټ نه کړي
دا ته مارکیټ ته یو نسه د دې هیڅ فایده نشته دا موږ چې نن خبرې کوو لګیو او دا خبره څنګه ډاکټر صاحب پوینټ آوټ کړه چې مخکې خو به ډاکټر صاحب لګیو موږ به لګیو بد ډسکشنونه به مې کول اوس چې پکې د صحافیان رال د خوشحالۍ خبره دا ده نو دا شی به ډېر مخکې لاړ شي که نه که دا پسې د دوی د پلیټ فارم نه دا شی به ډېر مخکې دي نو دا مطلب موږ سره دواړه غشته اوس ریسورسز ماشاءالله په موږ د الله ډېر فضل دی موږ سره پي ایچ ډیز هم شته موږ سره ډاکټر یتیم غوندې خلک هم شته موږ سره په صحافت کې شمس محمد غوندې خلک هم شته چې هغه او دا میسنګ لینک چې کوم دی اته اوس ډاکټر صاحب وکړو اوس دا تعلیم ته کېدل دي چې موږ د خپل ریسورسز ویلیو ایډیټ دنیا له ورکړو که نه مطلب دا چې په 200 منې ورکوو نو په 10 روپۍ منې ولې نه ورکوو نو هغه په 10 روپۍ من شو چې ویلیو ایډیټ دی کو نو چې چینی شو نو ویلیو ایډیټ شو نو په 1000 روپۍ او بالکل او روزګار دی پیدا کو کارخانې دی راوستې او مطلب ډېر اکټیویټیز دا وتره ټرانسپورټ یو خوا دی خوا نو دا نن په دې به کنکلوډ کو دوی ډېر ښې خبرې وکړې ډېر به نه وګدو که نه چې دا میسنګ لینک چې دی که نه دا اوس سره جوړول دي که نه او انشاءالله زما توقع ده انشاءالله چې اوس به او دا کتابونه خلک وګوري او دا کتابونه چې د دوی څنګه شمس صاحب لګیا دی نن ډاکټر یاسین ته موږ خپل د خپل پرفارمنس ټول چې څومره څه لیکلي دي او ډاکټر یاسین صاحب وګوري ډاکټر یاسین صاحب مخکې نه پې کار کړی دی بلکې د هغه بک خو د پښتو ډپارټمنټ په ټیکسټ بک کې هم دی که نه هغه لیکلی تاسو هغې دپاره نو اوس د کتابونه تاسو وګورئ خپل ریسورسز نه خبر شئ نو ډاکټر یاسین غوندې خلک شته چې هغه تاسو ته هغه میسنګ لینک هم برابروي چې دغه شی چې ورسره لینک یې نو ته به د مارکیټ ساینس چې مارکیټ ته اوسئ که نه پروډکټ نو د دې نه بیا د صوبې ته هم فایده وي د خلکو ته هم فایده وي څنګه چې دی وایي چې 1 کروڑ خلک بهر دي او 50 لکه پکې موږ یو الدو چې زموږ پاپولیشن په ټولو نه کم دی که نه په سیند او په هغه نه زموږ پاپولیشن کم دی نو په کار وجه زموږ شهر ډېر کم دی وایي نه موږ ورسره نیم په نیمه نو دا نیم په نیمه خلک به الله پاک دلته په روزګار کړي چې کله تاسو دا پروډکټ ویلیو ایډیټ کې دا معدني وسایل موږ ویلیو ایډیټ کو موږ سره اوس ماشاءالله پی ایچ ډي هم شته او هر څه شته او انشاءالله اوس ویل پکار دی ګورنمنټونو ته هم پکار ده چې هغه هم په دې کې انټرسټ والي او دا شی اوس دا میسنګ لینک چې کوم دی دا موږ اوس سره لینک کړو ثانک یو ډېره مننه فاروق شاه صاحب شمس محمد صاحب پروفیسر یاسین اقبال یوسفزي صاحب د خبرو کوچ دا راوځي چې د ټول اول خدا ده چې موږ خپل وسایل چې دي هغه ټول په صحیح ډول باندې په ساینسي انداز باندې د هغې نه فایدې اوچتي دویمه خبره دا ده چې زموږ په یونیورسټو کې کوم ریسرچ کیږي زموږ په یونیورسټو کې چې کوم ریسرچ وشي بس هغه ګوټ کې پرېوت د هغې نه هېڅوک فایده نه اوچتی نو خاص کر چې په دې هکله کوم ریسرچ شوی د هغې نه په صوبایي سطح په قومي سطح فایده اوچتول غواړي او په ساینسي رنګ کې دغه ټول وسایل چې دي دا په نوي انداز باندې یو ځل بیا کتل غواړي او د هغې هغه خیر چې دی هغه ولس ته رسول غواړي ډېره مننه الله مل شه